اول مؤذن مؤتمن رسول الله مبارک فرمایي مؤذن چې دی هغه امانتګر دی. هغه سړی مؤذن مقرر کړي چې په هغه د استاد د عالم او د قوم اعتمادي چې وخت پیژني. اصلا د وخت نه مخکې بانګونه شروع نه کړي. د سهار پېشمني سره بعد دوستان بانګونه وایي د لرې دی یو بانګ راځي تقریبا 15 منټه مخکې بانګ وایي. چې بانګ شروع کړي نو ورپسې شروع بیا اوس څوک دې ته نه ګوري. زموږ اصل مؤذنین دا کوشش کوي چې د ټول نه مخکې د بانګ ووایم. بس چې ما پسې خلک شروع شو زه بانګ وایم ظالمه دوزخ ګټې زیاتې کې ظلم کې ولې د وخت نه مخکې بانګ وی. زموږ د حضرت امام ابو حنیفه رحمت الله علیه مسلک او مذهب دا دی چې د وخت نه مخکې بانګ دی وایي بانګ واسې سنت دی سنت مؤکده لیکن بیا په خپل وخت کې اعاده واجبه ده. دوباره بیا په خپل وخت کې خامخا کې کړې ولکه ګناهګار وخت نه مخکې بانګ وی او بیا په بانګ کې الفاظ هم ټیک نه وایي. څومره مؤذنین چې زما اواز اوري که دلته ناست دي ګبارې اوري هغه مهرباني وکړي یو عالم ته یو قاري تجوید والا ته کښېنئ بانګ ورته واوروئ چې د بانګ ټیک ویم که غلط ویم. ډېر په بانګ په الفاظو صحیح نه پوهېږي. څوک وایي الله اکبر دې الف له زور ورکړي معنا غلطه شوه. د دې خدا معنا چې آیا الله لوی دی که نه؟ الله اکبر خو ستا د خدای په لویۍ کې شک راغی. خدای لوی دی که نه؟ الله اکبر الله ډېر لوی دی. الله اکبر دا تپوس ته کې آیا خدای لوی دی او که خدای لوی نه دی؟ اوس معنا څونه غلطه شوه. څوک وایي الله اکبر ډېر زور ورکړي غلط شو. څوک وایي حی علی الصلاة اهو حی علی الصلاة نه دی الف نه دی حمزه نه ده حی علی الصلاة حی علی الصلاة صاد دی هغه هم زده که. او یو پکې دا سار بانګ وونو سار بانګ په دې باندې الصلاة خیر من النوم په دې واضح کوي قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة. خدایا پاکه مې دا اعلان به وکړي اواز به وکړي چې زه تېر وتم اړو غږ یې ونه کړي چې زه تېر وتم. نو بانګ صحیح ویل پکار. کوم چې مؤذنین دي د بانګ ډېر لوی ثواب دی. رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي من اذن 7 سنین محتسبا چې 7 کاله بانګونه ووایي او د خدای د رضا دپاره یې ووایي نیغ په نیغه جنت. اذان خو د دنیا را غواړې ماندله چې څوک ستا په اذان باندې راغلل د هغوی ثواب به نه کمېږي او ستا ثواب به وشي. نو زموږ چې کوم پوه خلک دي بانګ نه وایي یو ته ته بانګ وایه ته بانګ وایه بختور مخکې چې وایه ما او جومات کې چې کوم مؤذن مقرر شي بیا دی هغه د قوم او د امام په مشوره هغه مؤذن دی بانګ وایي. خو خشته بانګ ښکلې چې زده شي والمؤذن مؤتمن او په ټیم بانګ وایي خو ښکلې مزېدار اعلی او بانګ یو قابل خوا ګوري نه صرف حی علی الصلاة او حی علی الفلاح کې ښي طرف ته او ګس طرف ته ګوري. رسول الله صلی الله علیه وسلم دلته فرمایي اللهم ارشد الائمه واغفر للمؤذنین وایي خدای امامانو ته نیغه لاره وښیه دعا ورته کوي چې کوم امام دی د مانځه. ولې ځکه د مانځه سره ټول شاته چې څومره خلک دي هغوی نیت تړلی د سره ټول بربادېږي. خدای دې په نیغه کړي چې وروستو صفونه هم په نیغه وي دې په هدایت کې چې وروستو صفونه هم په هدایت وي. او بیا څه وایي اللهم اغفر للمؤذنین خدای بانګیان وبخښئ. پیغمبر مبارک دعا ورته کوي. نو زموږ طالبان سوال کوي چې بخښنه خو هغه غواړي ولا چې ګناه کړي. نو اللهم اغفر للمؤذنین ولې پیغمبر مبارک فرمایي چې ته وبخښئ؟ داسې دی ورته وایي چې خدای ثواب ولا زیات کړي. داسې دی وایي چې یا الله ته آواز ولا ښه کړي. داسې دی وایي چې خدای په ټیم یې راولې. نه دا اللهم اغفر ولې وایي چې خدای بانګیان وبخښئ؟ وایي دوی اکثر بانګونه غلط وایي. دوی اکثر بانګ د وخت نه مخکې وروسته وایي. او صاحب د مرقات مولا لطاري لیکلي دي وایي د بخښنې سوال ولا ځکه کوي چې دوی اکثر حی علی الفلاح کې لارو ته ګوري ښځو ته ګوري وایي شیشې اخیستې. اللهم اغفر نو ته خدای پیغمبر مبارک فرمایي الله ته وبخښئ. ګوره بخښنه خو هله کوي سړي ګناه وکړي که نه. اللهم اغفر للمؤذنین خدای مؤذنین وبخښئ. خیر زموږ موږ ښکلې خبره وکړو. موږ وایو انسان نه خامخا په ژوند کې ګناه کېږي. نو دا ډېر نیک سړی دی ښه سړی دی چې خلک مانځله رابلي نو پیغمبر ولې د بخښنې سوال کوي چې خدای ته ووایي ګناهونه وکړي. او طالبان زموږ وایي په مغفرت چې مصادف د محل مغفورت سره یې رفع درجاتو راځي. معنا به تاسو پرې نه پوهېږئ خو دونه به ووایم چې خدای دې وبخښي ګناه یې وي ګنې مرتبه ونه اوچته کړي. موږ به یې ښکلې معنا وکړو. دا به ځکه وایي چې په دې دمشق کې یو جامع مسجد کې یو مؤذن به بانګ وی
نو زمونږ د فقهاو لیکلي دي چې مؤذن بره په مناره کې بانګ وایي یا بره په کوټه کې، نو د حی علی الصلاة او حی علی الفلاح دپاره دې په هغه کوټګۍ کې ګرځېدی شي، دې د دیوال خواله لاړ شي او هغه سوړه کې په هغه روشندان کې حی علی الصلاة ووایي، بیا د دې بل روشندان خواله راشي او حی علی الفلاح ده، خو له داسې مخامخ کې کورونو ته او پردو ته نه ګوري خو اواز وکړي چې بارې خلک به نو د به بانګ وی او بوډا سړی و سپین ږیری. نو د دې جومات نه ګس طرف ته د منارې لاندې د یو یهودي کور و، نو چې دی حی علی الفلاح داسې سر یې بار که نو دغه و داسې په یهودي کور کې یو جینۍ و په هغې یې نظر ولګېد، یې نظر یې ولګېده، بس بانګ یې اډز ورکړه، زر یې خلاص کړه او په کلکۍ کې اوس هغې ته یې شیش ور برابر کړ، هغې ته ګور هغې پرې نظر شو چې ای بانګي بابا ته څه کوې؟ ای پردو کورونو ته ګورې شرمېږې هم نه. بابا ورته څه وایي بانګي ویره ډېره زیاته مې خوښه شوي ملي دی نو در باندې مین شو، ډېره مې خوښه شو، ما سره واده وکړه. اوس دومره دی د خپل عشق په مخه غښتې دی چې دا خبره کوټې منارې نه چغې وایي خو ټول کلی اوري، بیخ دې وځه ما سره واده وکړه او دې روک شه بوډا سړی تا سره واده وکړه، ما ته وګوره د نوسۍ په ځای د کړوسۍ په ځای او ما سره واده وکړه. خیر دی که نه؟ دی ورته اوس وایي خیر دی که نه؟ په شریعت کې څه منع خو نه دی چې موږ دا رضا یو نو څه دی چې ته څه غواړې زه در مخه هم در کوم کور هر څه در کومه، خو بس ډېر زیاته مې خوښه شوې او ما سره به واده وکړه. اجینۍ تنګه کړه، اجینۍ ورته وایي چې زه هېڅ نه غواړم، ما سره پیسې ډېرې دي، ما هر څه ډېر دي. یاره چې ته بار بار وایې مخه غواړې پیسې غواړې کور غواړې نه هغه جینۍ ورته یو شی غواړم که دا کې زه خو یهودن یم او ته خو مسلمان یې. نو دی ورته وایي چې د مسلمان خو د یهودنې سره نکاح کېږي اهل کتاب سره، اوس د مسلمان سړي سره د یهودنې نکاح خو جایز ده. او ته څه وایي؟ وایي ټیک ده که ستاسو په دین کې ستاسو مونږ سره نکاح کېږي خو د ما ضمیر دا برداشت نه شي کولی چې تا سره نکاح وکړم، زه چې نکاح کوم یهودي سره به د ما ضمیر دا غواړي نه کوم در سره. یا ښځې به د هغو څه خبره نه ده نکاح سره وکړو چې څه مهال پیسې دولت در کوم. اجینۍ ورته به یو شرط دی څه وایي دا مسلماني او ایمان به دې پرېږدي او یهودي کېږي به راځه که یهودي کېږي زه راځه پر اوسه په الله که ده او یو که د اتیو یو که د شپېتو یو که ده د کمو غنیم خو زه راځه را سودا نن کوو یهودي شه راځه بس زه د خپل رتبي له بودم ګولا ته هغوی رتبي وایي اوسپنې ګو تړو زه د بېګانه دی ښه دی ښځې ده خو ما بلا منځونه روجې حجونه ذکرونه او دا دنیا بانکونه مې ویلې دي دا به څه کېږي دا چېرته کېږي وی بس بیا دا لړه مه ستړې کوه په قلار کې وی بل شرط وی بل نه هم دغه یو شرط دی بس دی خو مجبوره وړی بهللې بس هغه دی نه اواز ورکړو وی بس ځان تیاروه دا یې درلم ایمان مې پرېښو یهودي شو خو چې څنګه را روان شو په هغه پوړو کې خوف وی د سر د لاندې را پرېوت دا سټې ولګېدو مردار شو مړ شو. رسول الله صلی الله علیه وسلم خو فرمایي ځکه که نه چې ډېر کله د یو مسلمان او د جنت په منځ کې به یو لیش فاصله او دی به هغه جنت ته پاتې شي او دوزخ ته به لاړه شي د خو دغه مرګ مقرر و خامخا به مړ کېده دا خو به یې خامخا دا تقدیري فیصله وه دا ټیم د مرګ یې مقرر و لازما به راته خو که چېرته هغې ښځې ته یې په بانک کې نه وې کتلې په حیالبلا کې او ښځه یهودي شوې نه وې نو کوم خوا به ته بانک نه پس مرګ جنت دی بانک نه پس مرګ او جنت دی لاړ یهودي شو جنت پر دی دوزخ ته لاړ بهر کې دا خبره خو ما پکې منځ کې بله راغله خو بنیاد د خبرې دا چې والمؤذن مؤتمن نو امانت دا دی مؤذن هم امین دی امانتګر دی دی به صحیح بات وایي غلط به نه وایي دی به اواز اوچت وباسي دی به اواز ښکلی وباسي او دی به بانک زده کي او په ټیم به یې وایي د ټیم نه مخکې وروسته به بلکل دی باندې نه او د ماښام چې د مخکې د ټیم نه وي نو خلکو کې دي زنانه روجې وي هغې هغه روجې ماته کړي چې دا ټیم داخل دی نو ټول یې تباه و برباد هر شي کې امانت داسې ده امام امین امانتګر مؤذن امانتګر دکاندار ما تېره جمعه درته ویل امانتګر برابر شی به ورکوې غلط به نه ورکوې کم به نه ورکوې په تله کې تله کې هم خلک وانې کوي ها تله کې کم به نه ورکوې پخوا خو به هغه ډنډې تله هغې ته خو به یې چل ورکو زیاته کم اوس هغه شی ختم شو اوس خو نورې تلې پکې راوتلې هغه فوډ انسپکټر راغی نه هغه د یو سړي تله کتل چې یو خوا به یې شی واچو کېږدو چې بل خوا به یې واچو سپک خوا لکه اصلي چل وایي دغه تله ده
وینا اخر یو خواشي درونه او بل خوا سپک، دا څه مسله ده؟ وی صاحب دغه تله ده او دغه کاڼي نور پرې نه پوهېږم. یو حاجي صاحب په لاره روان برګ روماله یې واړو، هلکه حاجیانو بد موږ نه حاجیان خو ډېر ښه خلک، موږ خپله هم حاجیان داسې یو خبره راله، هغه نیغ راغی وی انسپکټر صاحب ولې؟ وی وختي راسې ده سره په باس یم، تا تله د یو خواشي دروند ښایي بل خوا سپک ښایي. او دې منځ نه وایي زه هم پرې نه پوهېږم چې دا څه چل دی په دې کې، تله همدغه تله ده، چاپړې هماغه یو عمره دي، دا چاپړې چې څومره دي ما وتللی دا بل هماغه عمره دي، او پارسنګ ښایي ټولې هماغه دي. هغه به انسپکټر صاحب په دې باندې زه پوه کړم. وایي څنګه؟ وایي دا ډنډه یو ګوته یو خوا اوږده ده او بل خوا لنډه ده، دې چې اخلي په دې یو طرفه دي او چې ورکوي په دې بل طرف ورکوي، ګوره دې ته کمال. وی حاجي صاحب تا ته څه پته لګي؟ وایي موږ هم ډېر عمر دا لوبې کړې دي، موږ هم ډېر عمر دا لوبې کړې. نو موږ به غریب دکاندار راونیو چې راته تله کیلو اوبه ده، کله به مې لکه دکاندار دی ډنډې ته موټې اړامایي په خوا، کله به مې زه ډز ورکوي، غنم تلي او اوچتۍ یې نه او ډز ورکوي. دا خو مړه د 500 روپو غلا ده، دا د 10 روپو غلا ده، دا د 100 روپو غلا ده. ورشه چې په غلا پیښې د تیلو پمپ له ورشه او د ګیس پمپ له ورشه چې پته راته ولګي چې غلا دی ته هلته به څوک حساب کوي. ټیک ته نیکان هم څه د ټول نه یاد، صالحان هم پکې شته، نیکان هم پکې شته، ټول یو شان نه دي، ټول ملیار یو شان نه دي، ټول خلک یو شان نه دي، ټول انسانان یو شان نه دي. اب پښتانه به ځنګل کې هر قسمه ملاویږي، ټول یو شان نه دي، ډېر صالحان دیندار هم ته په ډېرو بمبونو کې خشته خشته جوماتونو خلک جوړ کړي دي، مزېدار منځونه په لکونو کروڑونو روپۍ په یو جومات ته ګوري، په کروڑونو روپۍ. پرې پېښور نه موږ کله پېښور ته ځو، دا ټولي لاره کې یو جومات دی جوړ کړی او پمپ یې څه ناشنا پیسې پرې لګوي، نو ټول یو شان نه دي. خو لیکن داسې پمپونه شته چې ته ورته وایې ماله د بوتل کې یو 2 لیټره راکړه نه درکوي، د هغه لیټر سپک دی، بوتل کې پرې پته لري چې دا دونه کم دی، او په خوا به پکې ګډې کولې. او ګیس والا چې ګیس چې دا جي پریشر دا صبر وکړه، دا ګیرونه دي، لومبې به درته کم پریشر، بیا د هغې نه زیات، بیا د هغې نه چې اخره کې 200 پاتې شي نو هغې ته به هغه شی تیز شي، نو ټول هوا درته په ټانکۍ کې درچي. زما وروڼو دا ټوله مرداره ده، قسم په خدای چې پردی مال دې په ناجایزه و، حرامه ده حرامه ده حرامه ده. که افسر ډیوټي نه کوي، افسر د ده 8 ګنټې مثلا ډیوټي ده، 8 ګنټې د ده په سرکار خرڅې دي، په دې 8 ګنټو کې دی د خپل بال بچ کار نشي کولی، په دې 8 ګنټو کې دته چې سرکاري ته ورکومه شی الاؤډ دی چې دی به پکې پیاله چیسټي دی او پکې منځ کوي، یا مثلا د ډوډۍ ټیم دی ورته بس جاتي او پکې دې قصې نه کوي. چې د موبایل نه اول هلته کې ورته سړی ولاړ دی، د ما کار وکړو، دی په موبایل کله یو سره خبرې کوي کله بل سره، او ورته نیغ ولاړ. ډاکټر دی په هسپتال کې، هغه هم دی، په هغه هم اعتماد شوی دی، هغه هم 2 نمبر دارونه لیکي، هغه د کمپنو سره میلاو نه چې ضرورت نه د دارو ته لیکي، او د ایکسرې ضرورت نه ولیکي، او د بټرۍ ضرورت نه ولیکي، او د الټراساؤنډ ضرورت نه ولیکي. قسم په خدای په ګناه دې پیسې راغونډې کړي. یو زنانه خو راغله او وایي مولوي صاحب زه څه بیماره یم او څه دا به څه کېږي، بس ما ولې وایي یو غوا مې ساتلی مې وایي یو غوا خاوند مې مړ دی، ماشومان بچي مې دي، غوا به ما سر وله کله به مې بوتله او کله د ماشومانو باندې مې ګیا راوړه او ناجوړه شومه مې خرڅه کړه. وایي چې لاړم ټولې پیسې ډاکټر په یو ځل واخېستې، وانا خلاص شوم زه څوک، زما د قسم یې ما ته پته ده په دې هسپتالونو کې په واډونو کې داسې مریضان هم پراته چې ډاکټر ورته دارو لیکي، د هغې غریب وس نه کوي چې دا دارو په پیسو راوالي، او ته بنګلې جوړی، د فیسونه ډبل اخلې او بنګلې جوړی، د زامنو له 5 بنګلې جوړی، د لوڼو له 10 بنګلې جوړی، ته په حیات آباد او په اسلام آباد کې پلازې جوړی، دلته غریب دې غرق او تباک. دا خدای نه دی، دا خیانت دی د ما وروڼو باندې. فیس دې ورکړه پوره به دې ګوري، برابر به دې ګوري. الټراساؤنډ ضرورت نه دی، ضرورت یې ولیکه، هم دا به نه کوي چې الټراساؤنډ والا سره دلته کې دا میلاو کړی دی چې سل ستا او سل دمه، دا به هم نه کوي. لیبارټرۍ والا سره دا میلاو کړی مریض درته رالیږم 200 باندې سل ستا او نیمې ستا او نیمې دمه، ګناه ده، قسم په خدای ګناه ده، مرداره ده، قسم په خدای مرداره ده. او غریبانان راځي، کونډې راځي، یتیم راځي، مسکین راځي، اسپتال ته د هغې وس نه کېږي او ته دې برا پیسې ووهې، نو ظالمت نه خدای نه نه یېرېږي، ظلم ولې کېده خدای نه نه یېرېږي. جج هم ذمه دار دی، غلطه فیصله به نه کوي، چې تا ته پته ده چې دا په حق او دا په ناجایزه ده، صحیح فیصله به کوې، د انصاف فیصله به کوې، غلطه به نه کوې.
او چې غصه فیصله به نه کوي پیغمبر مبارک فرمایي وایي چې قاضي او جج کله غصه فیصله به نه کوي او چې د دواړو خبرې نه اورېدلې فیصله به نه وکیل باندې هم ذمہداري ده چې تا ورته پیسې ورکړې په وکیلانو باندې پوره ذمہداري ده چې ته پته ده چې دا کیس غلط دی به نه دا کیس صحیح دی د باندې د پته ده چې دی کې خو دروغ دی ماله خدای به رزق درکوي او هغه وکیل چې هغه د کونډې خدمت وکړي هغه وکیل چې د یتیمانانو نه چا ځمکه نیولې او دی ولا کیس لړو کړي هغه وکیل چې هغه د مظلوم کیس لړو کړي ګوادي ني پیسې خو ډاکټر هم پیسې لي وکیل هم لي ټول دا به جنت ته ځي هغه جج چې د انصاف فیصله وکړي او خان او غریب ته ونه ګوري د انصاف قسم په خدای جنت ته به هغه ډاکټر چې هغه د مریض ته داسې وګوري لکه د خپل خور او د خپل بچي جنت ته به ځي دا ذمہداري د پرچا او چې دا مال په حرام واغشته کم خوا به ځي قیامت پر ورځ به د دې خلکو څه حالي د دې خلکو رسول الله مبارک فرمایي چې اوښ کې خیانت کړی دی اوښ به یې په اوږه او د قیامت میدان ته به وړي دا به یې ورته په شا کړي او چې غوی کې خیانت کړی غوی به یې په اوږه او چې ګډ او چیلې کې خیانت کړی ګډ به یې په اوږه مې به کوي او چې ټوکړې چا نه پټې کړي دي خیانت کړی دی هغه جنډې په شا درپېږي خلکو دا خیانتګر دی او بیا به څه وایي الله به دې وروړه شابه څومره مال دی د خلکو نه په دوکه والې دی راوړه څومره مال دی خلکو نه په دوکه والې دی شابه راوړه الله ما سره رسېږي راوړه خلکو نه دی والې دی نشته ما دنیا ته ولېږه چې درته راوړم دنیا دې سر خوړلې دی دنیا کم ما ټول دنیا کې پاتې دی که نه الله ومېږه چې ټول درته راوړم دنیا نه نو دلته به ستا ته خامخا بیا راوړې وایي الله کوم دی نه راوړم وایي زه درته ځای ښیم ورشه راوړه چې څومره دې پردي خیانتونه کړي دي راوړه زه درته ځای ښیم فرشتو ته وایي ورشه دې بوځئ چې هغه مالونه راوالي نو فرشتې بیا ونیسي دوزخ ته بیا وغورځوي نو یو کنده ده په دوزخ کې ویل لكل همزة لمزة الذي جمع مالا وعدده يحسب أن ماله أخلد كلا لينبذن في الحطمة وما أدراك ما الحطمة نار الله الموقدة التي تطلع على الأفئدة حطمه دې ورغورځوي حاویات وغورځوي دې به ورغورځوي نو زیبه پکې سوځي به نو زیبه نو چې کنده ته ورسېږي هلته به الله رده دا مال ورکی واله دا مال دست د خدای پاک په چا دوزخ کې به لړمانانې وي خو به نه سوځي دوزخ کې یو لړم به د اچر عمرئ الله دې مساعد دوزخ کې به انسانان هم ګرځي سفارش دپاره به نه سوځي زقوم بوټی وی به نه سوځي ابراهیم علیه السلام یې اور ته واچو نه سوځي دا مال به ورته خدای نه مخامخ کېږي دی به هغه ټول مال راوالي او سوځېږي به په دې اور کې را په اوږه به یې ګیلاس کې به یې ونیسي او بله به را روان شي راخېږي به چې سر ته راوخېږي عمال به ترې خوشي شي بیا به دې لاندې پرېوځي فرشته به ورله ښه مضبوط غذارونه ورکړي خوښ شي ورشه به عمل دې راوله الله قول شبه دی به وایي چې زه کوم ځای نه وي بیا واپسې ځه بیا به هغې دیکه ورکړي ورلړه به یې بیا به هغه مال ورته خدای را متشکل کړي په شکل دی به بیا راوایي لاسونو کې به ونیسي اور کې به سوځي اوبه به ترې بهږي وینې به ترې بهږي چغې به وباسي بیا به ورو سر له راشي را بشي چې سر له اوسینګ بره راخېږي چې دا اوس الله له ورکومه لاس نه به بیا خطا شي لاندې به وغورځېږي فرشتې به بیا وله لته ورکړي دیکه به ورکړي په کروړو به یې ښه مضبوطه وي او د ګور په کروړو به یې وي زه ورکشي شعبان رحمان دې راوالي دی به بیا ورپسې خطا شي دغه یې د دوزخ ژوند خو چې یو څو ځله دا کار وشي نو بیا به فرشتې به دیګه ورکړي او په هغه حاویه او په هغه کور په هغه کنده کې به یې ور واچوي خوار شي دې مال د دنیا د بچو دپاره دا دې وخت کړی د دنیا د هغه لږ وخت دپاره دی دا دې خوښ کړی د بچو دپاره او د ښځې دپاره د مال په حرامه ګټه دا دې خوښ کړی یا پکې اوس به دې نه بار بنو دی د مالونو ډېره ګرانه ده ډېره ګرانه ده اسانه خبره حضرت مدعم رضی الله تعالی عنه د رسول الله صلی الله علیه وسلم خادم دی او یو جهاد لتلیو او د جهاد نه واپس راتلل او د پیغمبر مبارک خدمت کوي قسم په خدای د رسول الله مبارک خدمت ځان له فخر دی فخر او د رسول الله مبارک دا څاروینه کې جاوه کوزوله کې جاوه د هغه خدمت کوي او یو غش راغی پته نه ولګېده چې چا راوویشته او دا مدعم پې په دا سر ولګېده او لاړ غریب مړ شو په غشي ولګېد چې د دشمن راوویسته خو سړی نه دی معلوم چې د کوم ځای نه غشی راغی او دی پې ولګېده او پرېوته مړ شو صحابه وی هنیئا له الجنه جنت ولا مبارک جنت زیره جنت ولا مبارک شه ولې دغه جهادي سفر کې چې د کور نه ووتې او تر څو واپس نه راغلی او مړ شو نو شهادت اجر به خدای پاک درکړي
او بیا د پیغمبر مبارک خدمت او د کافرو مقابله کې جنگ او د حضور پاک خدمت جنت دی ولا مبارکی. رسول الله مبارک فرمایي ولنا دا چې دغه نه وي انداز نه وي جنت په مبارک شي. وی قسم په خدای چې کوم صادرې اوس په دې جهاد کې د غنیمت د اوچت کړی دی د تقسیم نه مخکې ما ته ښکاري هغه پې د جهنم په اور کې بلیږي. جهنم په اور کې صحابه منډې کړئ وګورو چې څه جنګ شوی دی چې سامان یې ولټ او صادر پکې راووته. اوس هغې غریب په دې خیال اوچت کړی چې دا خو زه مجاهد یم ما هم جهاد وکړه ما به هم پکې ایسئ. هغه به په دې خیال اوچت کړي چې دا یو صادر دی او زه معمولي غوندې شی دی یخني مې کېږي مجاهد یم او د پیغمبر مبارک خدمت کوم لیکن تقسیم نه دی شوی ته څنګه اوچتی تقسیم نه دی شوی څنګه اوچتی. رسول الله مبارک قسم خوري والذي نفسي بيده زما د پاک ذات قسم چې د مقصد چا په اختیار کې ده ما ته ښکاري دی په دوزخ کې وغه صادر پې د اور نه تاویږي بلیږي. زر یو صحابي منډه کړې او دوه تسمې یې راوړې تسمه سیده چابک ده پوټینۍ غوندې دا شراک دا مې وکړو چې ما هم د تقسیم نه مخکې ارښتې ما وایي پوټینۍ شی دی بل زر دوه راوړل ما خو وایي چې دا پوټینۍ شی دی لکه خلک معمولي غوندې شی راوالي په هغې پروا نه ساتي. رسول الله مبارک وفرمیل شراک من نار او شراکات من نار که چېرته دا د نور وړې تا باندې به هم دا په اور کې بلېده. دا تسمه د خلک وایي حرام مال صدقې کوي لا صدقة من غلول لا تقبل صلاة بغیر طهور ولا صدقة من غلول. حرام مال کې صدقه سر نه کېږي او چې درته پته ده چې مال حرام دی او صدقه کې او د ثواب نیت پې کې علما وایي کافر شوي. کوم طرف موږ خلک روان هر سړی وي د بل جیب وها باس د بل پټي نیسه اوله وها د شپې اوبه خور پردی اوبه وها بوساړې ته په شپې لاړ شو صادر ورته کېده او پردي بوس خپل څاروي له راوړه او د شپې وځه پردی شوتل ریبه های دنیا د دا وخت پې تېر کړه اخرت سره به څه کې الله سره به څه کې قیامت پر ورځ به څه کې بیا به الله له څه جواب به ورکړې. حضرت علي کرم الله وجهه لور ده لور خپله لور او د اختر ورځ نو خامخا دا جینکې دا ماشومان امیلونه چې بنګړي چې د اختر نه مخکې ځان له راوړي ورته خوشحال. حضرت علي رضی الله عنه د لور اسم نو څه چارې وکړه د بیت المال چې کوم سکرټ او یو امیل چې راوړو بیت المال ته قیمتي د ملغلرو امیل چې راوړو بیت المال ته مسلمان او د وقف کړی بیت المال کې پروت دی ماشوم یې هغه لیدلی د بیت المال هغه سکرټري ته څه وایي وی دا عمل کړي یو 3 ورځو له ماله په سوال راکړه د بیت المال چې زه په اختر تېر کړم بیا به یې درکوم زه به حفاظت کوم خو دې ټولو ماشومانو عملونه چولې دي بنګړي او د زنانو چې کوم د اختر څیزونه یې چولي زما اسم نشته نو که تا مې راباندې وکړه او یو 3 ورځو له دې راکړه زه به په اختر خوشحالي تېره کړمه بیا به درته واپس کړمه. د بیت المال سکرټري وي دا خو د امیرالمؤمنین د حضرت علي رضی الله عنه د پیغمبر مبارک د خلیفه لور ده پلار پرې بلا جهادونه کړي د پلار حق دی د بیت المال نو زه ولې اوس خیراتي خو یې نه غواړي 3 ورځو له پس سوال غواړي چې دلته الماری کې پروت دی نو دې پسې نه دی پروت دی که 3 ورځې پس بیا راکړي ولی یې ورکړي. حضرت علي رضی الله عنه چې څنګه کور ته راغی ماشوم یې ته وکتل امیل ته وکتل پوه شو او دا فهمید دا کم دی وی بچې دا کم دی وی دا مې د بیت المال د سکرټري نه غوښتی الله مو به خلک تعاون کوئ څه ګورې موږ باید چندې نه غواړو بهر کې خبره مې دې پورې کوله د مارو هغه امیر ته چې وکتل هغه پوه شو بچې دا کم دی وی دا خو بابا د دې ټولو جنکو د ما د دې ګاونډ د دې محلې د دې لارې کوڅې د ټولو ماشومانو امیلونه باړیو زمانو بیت المال مشر ته مې وایي چې یو 3 ورځو لی راکړي زه په اختر خوشحالي وکړم بیا به درکړم ورشئ اواز کوي د بیت المال سکرټري ته ورشئ راونې هغې یې راوست وی دا امیل دې ولې ورکاو وی امیرالمؤمنین دا خو ما خیراتي نه دی ورکړی دا خو ما صرف یو 3 ورځو له ورکړې ماشومه ده ستا لور ده او ټولو ماشومانو شته دي نو او دې وغوښته وایي ده د علي صاحب لوی خدمت ته حکومت کوي او د دې بیت المال لوی خدمت کوي نو خیر دی که یو 3 ورځې دپاره دې ماشومې له د امیل ورکړم دا په اخترو کې بیا به یې راکړي عمره یې ورته غوسه وکړه تاکې اهلیت نشته چې ته د بیت المال حفاظت وکړې تا ته چا د اختیار درکړه چې د مال امیل ورکړې قسم مې د الله په ذاتي که د 3 ورځو دا ټکې پکې نه وې
دا درې ورځو ټکې درې ورځې نو بیا به ما د خپلې لور د هغه سزا ورکوله چې څوک غل او غلې له کوم سزا ورکوي او تا له به مې هغه سزا درکوله چې څوک غل د یو شي د بیت المال ورکوي هغه سزا مې ورکوله خو د ما لور غله نه ده ځکه درې ورځو له به سوال غوښتی دی او تا درې ورځو له په سوال ورکړی دی ګنې که دا ټکې پکې نه وي تا به لي چې زه مې سره څه چل کوم او د ما د لور سره ما څه چل بچې راکامې امیر اعتصار وختي وایسته بیت المال سکرټري له ورکړه ورشه د بیت المال کې ګیره د بیت المال د امین نه به زما لور فایده نه اخلي دا د ټولو مسلمانانو شریک شی دې ته انصاف وایي دې ته امانت وایي دې ته دیانت وایي ورشه اوس وګوره که نه خپلو بادشاهانو ته او د مشرانو ته توبه وباسه اوس هر یو په یو الزام لګي تا غلا کړې ده بل په بل الزام لګي تا غلا وکړه یو ته وایي خزانه دې وواله بل ته وایي خزانه دې وواله یو خوا تښتي بل خوا تښتي یو باندې د نیب یو خوا کیس او بل ځای کیسونه زما قسم په خدای چې تر څو د انسان په زړه کې د قیامت د ورځې د خدای یره او د الله او د رسول احکامات نی راغلې او دا سیسټم ټیک شو دغه پرې مخ لاړو سیسټم به دې نه ټیک کېږي هله به سیسټم ټیک کېږي زړه کې یره راغله د بادشاه هم راغله او د ګدام راغله د ملا هم راغله او د مقتدي راغله د ملا په زړه کې هم د خدای یره دي قصه خرابه د مقتدي په زړه کې هم د خدای یره دي قصه خرابه د پلار په زړه کې هم چې د خدای یره دي قصه خرابه ده د افسر په زړه کې چې قصه خرابه ده او که د چپړاسي په زړه کې دي د خدای یره دام خراب امانت او دیانتداري دا ډېر قیمتي شی دی